د الکاينونو ایوپاک په طریقه باندې نوم ایښودنه. نو د ایوپاک طریقه باندې بالکل همغه شان دی لکه څنګه چې موږ الکین نوم ایښودنه کړی، خو یوازې فرق دا دی چې الکین کې ای ان ای راته او د در وروسته د الکاین وای ان ای راځي، چې راځي وای ان ای. نو که ما سره دوه کاربنونه یو کاربن خو کېدی نشي، لکه ایتاین مثلا اچ سی درې ګونې اړیکه سی اچ، نو دا ایتاین د نوم شو. که داسې چې سی اچ درې او سی اچ درې وبخښئ سی اچ خو نه راځي منځ کې درې ګونې اړیکې سره، نو سی درې ګونې اړیکه سی اچ، نو د نوم شو پروپاین، د نوم شو پروپاین. او که چېرته داسې چې سی اچ درې سی ټریپل بانډ سی اچ درې، نو ته به شمېره ورکې یو دوه باندې تا سره دوه ګونې اړیکه ده، صحیح ده؟ ځکه دا دوه ګونې اړیکه اوس موقعیت بدلولی شي، چې بدلولی شي مثلا ما سره خو داسې ممکن دی چې زه دا مرکب داسې ولیکم چې سی اچ دوه وبخښئ بیا سی اچ، دا زه داسې هم لیکلی شم چې سی اچ ټریپل بانډ سی اچ دوه سی اچ درې. نو دوه ګونې اړیکه چې دا درې ګونې اړیکه چې ځای بدلولی شي، نو دلته ما سره درې ګونې اړیکه په اول کاربن باندې راغله، نو زه لیکم چې 1 او څلور کاربن یې هغې دپاره زه لیکم بوټ، او د کاربن درې ګونې اړیکې ښودو دپاره زه لیکم چې وای ان ای، نو 1 بیوټاین شو. ما سره درې ګونې اړیکه په اول کاربن ده، او د پاس دپاره زه لیکم 2 بیوټاین. همدارنګې تیر مثالونه کې چې موږ کار وکړو هلکانو، تیر مثالونه کې دې کې، نو ما سره دا ګوره یو اړیکه چې ده درې ګونې اړیکه دا په اول کاربن ده، نو ما یو چې یو هیپټاین موږ چې یو هیپټاین، او دلته اړیکه په دویم کاربن وه نو ما ویل 2 هیپټاین، او دلته اړیکه په درې ګونې اړیکه په دریم کاربن وه نو ما ویل 3 هیپټاین، صحیح ده؟ او که پاس له موږ راشو نو هیګزاین کې ما سره اول کاربن باندې اړیکه وه نو ما ویل یو هیګزاین، چې دویم باندې شوه درې ګونې اړیکه نو ما ویل 2 هیګزاین، چې دریم باندې شوه نو ما ویل 3 هیګزاین. همدارنګې پینټاین کې 1 باندې پینټاین راغله، 2 باندې پینټاین راغی، نو په 2 باندې ما سره درې ګونې اړیکه وه 5 کاربنونه 2 پینټاین، یو باندې چې راغله ما سره 1 پینټاین، او بیوټین کې موږ وکتل چې 2 بیوټین او 1 بیوټین راغی موږ سره، صحیح ده؟ نو همدارنګې که اته کاربن ما سره شي نو سی اچ درې ګونې اړیکه سی اچ دوه، اوس ګوره یو دوه او دی درې، یو دوه دی درې، او زه اته کاربنونه جوړوم، نو دلته به زه څلور ولیکم، دا وشو یو دوه درې، دا به زه پنځه کړم، نو دا اکټاین شو، خو 1 اکټاین شو، 1 اکټ او وای ان ای 1 اکټاین شو. که 2 اکټاین زه لیکم نو زه به ولیکم سی اچ درې سی درې ګونې اړیکه د سی سره، او سی اچ دوه به زه ولیکم او سی اچ درې، او زه 2 اکټاین لیکم 2 اکټاین. د سی اچ 2 بار بار چې لیکم نو دا ما لږ دغه که کنډینس مې که، نو یو دوه شو، دی درې شو، دی څلور، دلته باید د څلور اوس ولیکم، نو څلور څلور اته، او که 3 اکټاین زه لیکم نو سی اچ درې سی اچ دوه سی اچ دوه او 3 اکټاین لیکم
نو سی ट्रिपल बान्ड सी CH2 CH3 دا دی یو دا دی دوه درې باندې ټریپل باند دی دا څلور او دا پنځه او دا به زه درې کړمه نو دا 3 اکټاین شو او څلورم اکټاین چې زه لیکمه نو CH3 CH2 CH2 C درې ګونې اړیکه C CH2 CH2 نو یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نو دا څلور اکټاین شو پنځم اکټاین نشته هلکانو پنځم اکټاین درېم اکټاین دی پنځم اکټاین چې دی اصل کې درېم اکټاین دی نو دا دی اکټاین شو همدارنګې نو 9 کې هم داسې ویلی شي صحیح ده نو 9 نو ما سره نو 9 کې 1 نو 9 راتلی شي 1 نو 9 2 نو 9 راتلی شي 3 نو 9 راتلی شي څلورم نو 9 راتلی شي پنځم هغې کې نشته دی پنځم او څلورم یو شی دی اوس که داسې یو کمپاونډ دی چې CH3 C درې ګونې اړیکه او CH3 CH3 نو دا یو کمپاونډ دی نو زه 1 2 باندې ما سره درې ګونې اړیکه ده دا د درې دا د څلور دا د پنځه او څلور باندې میتایل دی نو د نوم به شي څلور میتایل او 2 پینټاین 2 پینټاین د نوم شو او که نوم داسې که دا یو کمپاونډ دی چې د دې نوم څه دی ګوره نو موږ به شمېره د هغې کاربن نه ورکوو د هغې خوا نه به موږ ورکوو چې اوږد ځنځیر به انتخابوو شمېره به د هغې خوا نه ورکوو چې هغې باندې دوه ګونې درې ګونې اړیکه کوچنۍ شمېره راشي نو دا دوه ګونې اړیکه ما سره په دویمه باندې راغله نو دا د درې دا د څلور باندې تا سره برومو دی پنځه شپږ د ده نوم به شي څلور باندې تا سره چې برومو دی برومین دی نو څلور برومو او 2 باندې هیکزاین څلور برومو 2 هیکزاین او دا که وګورو هلکانو دا دې ته موږ چې یو دې ته موږ ټرمینل وبخئ انټرنل الکاین یو چې ورته د منځ کې چې ټریپل باند راشي او که یو سر او بل سر کې درې ګونې اړیکه راشي هغې ته بیا موږ چې یو ټرمینل یو هغې ته بیا موږ چې یو ټرمینل یو بل مثال به واخلو نو دې کمپاونډ ته وګورو نو موږ سره 1 2 3 او دا دی 4 نو 1 باندې تا سره څه دی درې ګونې اړیکه ده نو کله چې 1 باندې درې ګونې اړیکه وي نو هغې ته موږ ټرمینل الکاین یو ټرمینل اوکې د دې نوم به څه شي په درېیم کاربن باندې تا سره دوه میتایل دي ته به ولیکې 3,3 ډای میتایل 3,3 ډای میتایل ټول څلور کاربن دي
او په 1 باندې تاسو ټریپل بانډ دی نو 1 بیوټین او بخای 1 بیوټین نه بلکې 1 بیوټاین 1 بیوټاین شو. butane. No R C triple bond CH چې موږ سره راشي دې ته موږ ټرمینل الکاین یو لکانو ټرمینل اخیری ته وایي. او که چېرته داسې چې آر سی درېګونې اړیکه سی آر وي دې ته انټرنل ویل کېږي، داخلي منځ کې. اوس ځینې وختونو کې دغه درېګونې اړیکه دا په مایوس په توګه راځي. که چېرته درېګونې اړیکه د مایوس په توګه راغله نو هغې ته بیا موږ الکاناید یو مایوس په توګه چې راشي الکاناید. مطلب دا چې الکاین دی او دې نه ته مایوس جوړی نو ای به لرې کړي او هغې په ځای به څه ور واچوي واي ایل. نو ما سره به راشي ای ایل کې واي ان او ای په ځای به ته څه وضع کړي واي ایل ور واچوي. نو دا څه شو الکاناید. د هغې مثال به څنګه وي؟ مثلا مثال په توګه ایتاناید مثلا سی ایچ درېګونې اړیکه سی دا ستا ماویز راشي نو دې ته به څه وي ال ایتاناید. او که چېرته داسې راشي چې سی ایچ درېګونې اړیکه سی او سی ایچ دوه شي او دا پروپاینو دا به شي 2 پروپانایل 2 پروپانایل. او دی 2 پروپانایل ته موږ پروپاګایل یو پروپرګایل پخوانی نوم ایښودنه کې پروپرګایل پروپرګایل الکوهول. مثال په توګه مثلا ما سره دا سایکلوهیکزان دی او دلته درېګونې اړیکه ده او دلته هم درېګونې اړیکه ده. نو د نوم چې موږ لیکو نو یو خو ټرانس دی. ولې ټرانس دی؟ دا الکانو دې ته ښه فکر وکړئ چې څه ټرانس کوي. که دواړه ستا په فرنټ سایډ باندې یا په بیک سایډ وي دا دواړه فرنټ سایډ دپاره موږ استعمالوو دې ته موږ سیس یو. همدارنګې که دواړه بیک سایډ باندې داسې ستانه لري
مایزونه دې ته موږ سیس یو. او که یو په فرنټ یو په بی کې دې ته بیا ټرانس ویل کېږي. یو په فرنټ باندې یو تا ته مخامخ دی یو مایز یو ستا نه په شا دی نو دې ته بیا موږ ټرانس یو. لکه دې مثال کې چې دی دا تا ته ښکاري او دا مایز ستا نه په شا دی تا طرف باندې نه دی نو دې ته بیا موږ ټرانس یو. نو ځکه دې ته ما ټرانس نوم ولیکو. نو ټرانس او ټرانس 1 to ډای او دا ګروپونه څه دي؟ دا ګروپ او دا ګروپ سره کې څه دي؟ دا ستا ایتینایل دی. دې مطلب دا نه چې دلته کاربن دی لکانو ښه دې دا مطلب نه دی. دې مطلب صرف دا دی یعنی دلته کاربن دی او دلته کاربن دی او دلته کاربن دی او دلته کاربن دی او ایچ سره دی. نو 1 trans 1 2 di ethynyl cyclohexane دا بل نوم کو واخلو موږ یو سټرکچر ولیکو. دا سایکلوبیوټان دی او CH2 CH درې ګونې اړیکه CH او درې کاربن دی نو پروپانایل دی دې سره وصل. نو 1 2 3 نو زه به لیکم 2 propanyl cyclobutane. دغه دوګونې اړیکه دا سره په دویم کاربن ده هغې دپاره به 2 لیکي او پروپاین نو پروپانایل 2 propanyl cyclobutane د نوم شو. او دې ته موږ پروپرګایل سایکلوبیوټان هم ویلی شو. پروپرګایل GYL سایکلوبیوټان. پروپرګایل سایکلوبیوټان او که چېرته الکول ورسره وصلي بیا به هکیولت چې دی چا ته ورکوو پرایورټي به موږ هایدروکسل ګروپ ته ورکوو. نو شمېره باید د الکول نه شروع کړو. 1 2 3 نو دا ما سره شي 2 propine 1 ol 2 propine 1 ol او دې ته پروپرګایل الکول موږ یو پروپرګایل الکول د جوړ نوم دی پروپرګایل الکول. یو اخیری مسله که چېرته ما سره الکین دوګونې اړیکه هم راشي او درې ګونې اړیکې هم راشي. یو مرکب داسې چې هغې دوګونې هم ده او درې ګونې هم ده هغې ته بیا موږ ایوپاک په نوم ایښودنه کې الکین داسې شی ورته یو الکینیاین ورته یو د الکین به یې وغورځئ او د هغې په ځای به YNE چې دی دا اضافه کی.
نو الکیناین نوم ایښودنه کې ایوپاک نومنکلیچر کې چې هم مرکب کې الکینی هم الکاینی دې کې یو څو خبرو ته باید دغه وکړو. شمیره باید موږ د هغې خوا نه ورکو چې په هغې کې که هر یو نږدې راشي. دې ته به نه ګورو چې مثلا الکین باید په کوچني شمیره راشي او یا الکاین په کوچني شمیره راشي. نو پرابلم. که الکین په کوچنی شمیره راځي او که الکاین په کوچنی شمیره راځي، خو شمیره باید د هغې خوا نه ورکې چې په هغې کې که الکین او که الکایني دا په کوچنی شمیره راشي. یعنې د ګونې اړیکه په کوچنۍ شمیره راځي او که درې ګونه که هر یو په کوچنۍ شمیره راځي، شمیره د هغې خوا نه ورکړه. دویمه خبره پکې باید دا وي، که مثلا یو خوا نه زه شمیره ورکومه او بلې خوا نه زه شمیره ورکومه، دواړه په یو رقم فاصله باندې ما سره راځي. هغې ته موږ انګلیسي کې یو چې دا ایکوا ډسټنټ پوزیشن باندې راځي. یو طرف زه شمیره ورکوم مثلا دریم باندې الکین راځي، دوه ګونې اړیکه راځي. بله طرف بل خوا نه زه شمیره ورکوم په دریم باندې ما سره الکاین راځي. نو موږ به دې وخت کې بیا څه کوو؟ بیا باید الکین په کوچنۍ شمیره راشي. صحیح ده؟ یعنې باید پریارټي بیا چاله ورکړي؟ الکین ته. الکین باید هغه خوا نه شمیره ورکړي چې الکین په کوچنۍ شمیره باندې راشي. سمه ده؟ نو مثال په توګه CH3 CH 2 CH دوه ګونې اړیکه او بې CH دی، بې کاربن دی، بې درې ګونې اړیکه ده، بې CH دی. نو دې له چې زه شمیره ورکومه نو یو دوه او درې باندې الکین دی، په اول باندې الکاین دی. د ده نوم چې زه لیکم نو زه ولیکم 3 هیګزین او یې به یې وغورځومه او هغې په ځای به زه راولم 1 واین او داسې نه شو ویلی چې 3 هیګزین 5 واین، دا هغه نوم به غلط وي. 3 هیګزین 5 واین. ګوره په یو طرف ته شمیره کوم دریم باندې الکین راځي او الکاین بیا په اوږده شمیره راځي. نو دا هغه اوله خبره وه چې شمیره باید هغې خوا نه ورکړي که الکیني که الکایني چې کوچنۍ شمیره راشي. اوکې، بل مثال که موږ واخلو په الکیناین کې، مثلا ما سره CH2 دی، CH دی، بیا CH2 دی او بیا C دی، بیا درې ګونې اړیکه ده، بیا CH دی. اوس ګوره که زه شمیره دې خوا نه ورکومه، الکاین تا سره په اوله شمیره راځي، خو دې مخې کې شمیره ورکومه الکین په اوله شمیره راځي. دواړه په یو موقعیت باندې دي. درې ګونې اړیکې پوزیشن هم موقعیت هم همغه دی، د دوه ګونې اړیکې موقعیت هم همغه دی. زه باید شمیره هغې خوا نه ورکړم چې کوم باندې الکین چې په کوچنۍ شمیره راشي. نو دا دې 2 شو، دا دې 3 شو، دا دې 4 او دا به زه څه کومه؟ دا به زه 5 کومه. نو د ده نوم به شي ما سره 1 پینټین، یې به وغورځومه او هغې به ځای به زه واچومه 4 واین د ده نوم شو. یو بل مثال که واخلو، مثلا ما سره داسې یو سټرکچر دی چې سی درې ګونې اړیکه CH او دلته موږ سره CH دوه ګونې اړیکه CH2 دی او دلته هایدروجن دی او دلته میتایل دی. صحیح ده؟ نو یو خوانه ما سره الکاین په اول موقعیت دی او بل طرف ته الکین چې دا په کوچنۍ شمیره دی 1 باندې راځي. نو زه به حقیولیت چا ته ورکوم؟ الکین ته. نو یو دا دې 2 دا دې 3 دا دې 4
دا دی 15. نو د دوی نوم به شي ما سره 3 میتایل 3 باندې ځکه چې میتایل هم دی هلکانو 3 میتایل او 1 پینټین 1 پینټین ای به یې وغورځومه او 5 باندې واین دا د نوم شو. یو بل مثال به واخلو. دلته ګوره الکول راغلل نو بې شمېره باید هغې خوا نه ورکړو چې کوم باندې الکول په کوچنی شمېر راشي. نو یو دا دی 2 دا دی 3 او دا دی 4 دا دی 15 دا دی 6 صحیح ده. نو د دوی نوم شو موږ سره 5 باندې هیکزاین ای به وغورځومه او دویم باندې الکول دی نو 2 اول شو. دا شو موږ سره 2 اول شو.